مزار شریف ښار نږدې د 15,000 امریکایي ډالرو په لګښت د سنوکر یو نوی کلب پرانیستل شو. دغه کلب مسؤلین وایي موخه یې دا ده چې د نورو لوبو ترڅنګ دغه لوبې ته هم کار وشي. هدف ما به خاطر رشد سنوکر به خاطر ورزش جوانان است. سنوکر کلاب میخوایم در شهر ما در افغانستان رشد کنه. دیگه تقریبا 35 دلار امریکایی ما سرمایه گذاری کردیم. د بلخ ولایت د سپورت او بدني روزنې امیر دغه مرکز جوړېدل د ځوانانو د سالم تفریح او د ورزش د ودې او پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام ګڼي. امی پالیسی ماست که ما میخوایم یعنی کلب‌های سنوکری ما فعالیت کنند و رو به فعالیت آغاز کنند و همچنان ورزشکارهای زیادی است که می اینجا بازی میکنند و استعدادهای خوبی است که میتوانند در سطح کشور یعنی بازی کنند و همیشه ریاست تربیت بدنی همیشه در خدمت همین ورزشکارا است و ورزشکارا را همیشه حمایت میکنه و همکار هستند همراه ورزشکارا. همداراز لوبغاړي وایي چې د شرایطو له ښه کېدا او داسې کلبونو په جوړېدا به وړتیا او پایلې لا ښې شي. ما از این کلب چی که در مجموع از تمام کلب‌های بلخ خوشحال هستیم، چون به خاطر رشد جوانان خود از یک اقدام است که انجام دادن و خدا را شکر میکنیم، چون سطح بازی هم فعلا بالا رفته و جوانان علاقمندی بیشتر پیدا کرده. سنوکر در اول خودش یک بازی جسمی می باشه، هم بازی ذهنی می باشه. دیگه ما خیلی خوشحال شدیم که به خاطر رشد جوانان و یک ورزش هم می باشه، به خاطر صحت سلامتی دیگه احساس خوشی داریم که کلب فعال شده. دیگه از جوانا و سرمایه‌گذار خواهشمند تقاضا داریم که چنین همه قسم فعالیت‌ها را انجام بدن، باعث رشد جوانا شوند. د یادونې وړ ده وړ مورز په همدې کلب کې د بلخ ولایت د سنوکر منتخب ټیم د ټاکلو په موخه د سنوکر 9مه دوره سیالۍ هم ترسره شوې چې پکې 22 لوبغاړو برخه اخیستې وه.